بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو څو هغه خبرې او عادتونه ذکر کوو چې هغه انسان رسوا کوي، انسان شرموي، چې د هغې نه موږ ځان وساتو. دا د مشرانو نه، د هوښیارانو نه هغه نقل کړلی شوي خبرې دي. ما په دې خپله ډایرۍ کې هغه محفوظ کړي دي. د هغې نه تاسو ته یو څو خبرې کومه او د دې نه دې موږ ځان وساتو چې موږ هم د رسوایۍ او د شرمندګۍ نه بچ شو. اول نمبر پای کې د بد چلن دوست سره دوستانه کول او ګرځېدل، چې هغه بد چلنی ته ورسره ګرځې، دا هم تا رسوا کوي او ذلیله کوي. خلک به تا ته هم په هغه نظر باندې ګوري. دویم، چې چا دعوت نه یې درکړی د خوراک، نو هلته کې مزه، چې که ته وبللی شوې بیا ځه، که نه یې بللی شوې نو بغیر د بللو نه خوراک له هغه مزه. ځکه هغه پښتو کې متل دی، وایي شل بللي ځای کېږي خو یو نابللی هغه نه ځای کېږي. نو دا به نه کوي چا دعوت نه یې درکړی او ته ځې او په واده کې ننوځې او یا هسې چا پروګرام کړی دی او ته ورشې چې رزق الله ورکوي او کښېنې او الله ته تاوې که اوس ته د څوک وجې پاسه نو بیا به څه کوې. دریم نمبر دا عادت چې د چا په خبرو کې دخلاندازي نه کول، رادانګل نو. دوه کسان خپله خبره کوي، ته پکې د مچ په شان رادانګې، دا چل به نه کوې. دا سړی رسوا کوي او ذلیله کوي. څلورم نمبر د شوم مالدار نه، د هرسناک مالدار نه مدد غوښتل، تعاون غوښتل، دا هم سړی ذلیله کوي. ځکه خلک وایي انسان ته ګوره، سوال دې کوه، او ونې ته ګوره او سوري ته یې کښېنه. نو د داسې کسانو نه به ځان ساتئ او د تعاون به اپیل هغو ته نه کوئ چې هغه په خپله شومانې او هرسناکي. پنځم نمبر په مجلس کې په داسې ځای کېناستل چې هغه د یو اعلی او د یو مهمان خصوصي لپاره جوړ کړی شوی. په داسې ځای به نه کښېنې، د خپل حیثیت مطابق په ځای باندې کښېنه. ځکه ته په داسې ځای کښېنې چې هغه د اوچت کس د بل کس لپاره مقرر دی او هغه راشي او تا ته چې پاس راکړه ته چا کښېنولی، نو په دې باندې سړی هغه بد ښکاري او شرمېدلی پې ښکاري. شپږم نمبر هغه خلکو سره خبرې کول، هغه خلکو ته بیان او تقریر کول، مخاطب کول چې ستا اورېدو ته هغه تیار نه، نو داسې کسانو ته خبره هم مه کوه او هغه ځای کې بیانونه او تقریرونه دا هم مه کوه. اووم نمبر د خپل حیثیت نه لوی خبرې کول، چې دا لوی پاسې او ګاډرې ولې، نو په دې باندې هم خلک څه کېږي، هغه شرمیږي، دا کار به نه کوي. او اتم نمبر وعدې نه پوره کول، چې وعدې وکړې بیا نه پوره کوې، په دې باندې سړی رسوا او بد ښکاري. او لسم نمبر هغه دروغ ویل، چې په دروغو باندې هم سړی شرمیږي، رسوا کېږي. او یو لسم نمبر هغه چغلخوري کول او د یو خبره بل ته د ضرر په نیت باندې رسول، د یو خبره یو ته وړل، د بل خبره بل ته وړل، دا هم رسوا کوي سړی او ذلیله کوي. دولسم نمبر بغیر د تحقیق نه خبرې خورول. خبرې تحقیق د ته نشته، پوره پې یقیني نه هغه خورې. اکثره خبره دروغي، بیا خلک وایي دا پلانې لوخړي دی، پلانې دروغجن دی، پلانې هسې ګاډرې، دا پاسئ. نو دا یو څو خبرې چې هغه انسان ذلیله کوي، رسوا کوي. د دې نه ځان ساتل پکاري، ځکه د هوښیارانو په خبرو کې هغه کمالي، هغه انسان ته د ژوند طریقې ښیي. الله جل جلاله دې موږ د داسې کارونو نه وساتي چې هغه د سړیتوب، د انسانیت د هغې د خلافي او موږ او تاسو په یې باندې ذلیله شو. د داسې کارونو دې الله موږ وساتي.